بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله العظيم. دا آیتونه مبارکه ترجمه شوی وه، مفهوم یې درته بیان کړو، اوس تفسیر ته راځو. الله فرمایي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، اے پیغمبر آیت نه ګورې هغې خلکو ته چې دوی ته د تورات څه حصه ورکړی شوي. دا یو دوه یهودیان یادوي، یو کعب بن اشرف او یو حیی ابن اخطب. دا دوه یهودیانو او دوی سره لږ لږ په تورات باندې پوهېده، عالمان نه و د تورات خو لږ لږ پوهېده په تورات باندې. مطلب دا د هغې لکه زمونږ د جرګو والا خلکو ته، د مشرانو ته، د مونږ چې ورته دا پوهه خلک وایو، دوی ته لکه د قرآن آیتونه م یادي، مسلې مو ته یادي ځینې، ځکه وخت شوي او د خلکو د فیصلو خلک نو دیم داسې مشرانو دا دوه. الله ځکه وایي چې الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، د کتاب صحیح څه چې ورته ورکړی شوي هغې خلکو ته ستا خیال نشته پیغمبر، لږ ورته وګوره، آیت نه ګورې پیغمبره، هغې خلکو ته چې صحیح څه د کتاب ورته ورکړی شوي. یا دا مطلب دی چې الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، چې دې ته د کتاب صحیح څه ورکړی شوي، مطلب دا دی اهل تورات دي، اهل کتاب دي، لکه کتاب ورته ورکړی شوي. لکه مونږ مسلمانان مونږ ته خلک اهل القرآن وایي، قرآن والی یو مونږ. دغه شان دوی ته الله جل شانه فرمایي اوتوا نصیبا من الکتاب. اوس الله فرمایي یؤمنون بالجبت والطاغوت، دی ایمان راوړي بالجبت والطاغوت. بالجبت په شیطان، په بوتانو باندې، والطاغوت او په شیطان باندې. ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا، او دوی د کافرو باره کې وایي چې دا زیات هدایت یافته دي د مسلمانانو نه. دا یو پوره قصه ده. هغه دا چې کله غزوه احد شو په 3 هجری کې، د یهودیانو خپل معاهده ما تکلکم چې په مدینه منوره کې، نو په هغې کې چې دا دوه یهودیانو حیی ابن اخطب او کعب بن اشرف، دوی راووته د نبي علیه صلات والسلام خلاف مکې مکرمې ته راغله. او مکه مکرمه کې چې کوم کفار مکه و، هغوی له راله ورته وی چې موږ ستاسو سره ملګرتیا کوو د نبي علیه صلات والسلام سره دښمني. نو هغوی ورته وی، ابو سفیان ورته وی، وی لا نأمن مکرکم انتم اقرب الى محمد صلی الله علیه وسلم. تاسو نبی علیہ السلام ته نږدې، ځکه هغه هم کتاب واله دی، تاسو هم کتاب واله، یهودیان یې، نو په تاسو باندې زموږ اعتماد نشته، ستاسو د منسوبې موږ ته پته نه لګي. نو هغوی ورته وایي چې یاره څنګه به ستاسو په موږ اعتماد پیدا کېږي. هغوی ورته یې داسې چې زموږ کوم بوتان پراته دي په حرم کې، چې کم بوتان پراته دي، دی بوتانو ته تاسو سجدې وکړئ، اسجدوا لآلهتنا حتی تطمئن قلوبنا. د دې بوتانو عبادت تاسو وکړئ، سجدې ورته وکړئ، نو زموږ به اعتماد په تاسو پیدا شي. یاره تاسو تورات والی خو د نبي علیه السلام ملګري نه او زموږ په شان مشرکان یې. نو ففعلوا ذلک، دې څه چل وکړو، دې هلته سجده وکړه، د خپل اعتماد د پیدا کولو دپاره بوتانو ته سجده وکړه.
الله جل شانو فرمای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه ګورې هغه خلکو ته چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی او د کتاب څه حصه ورته ورکړی شوې ده او هغوی یؤمنون بالجبت والطاغوت یؤمنون بالجبت ورته ای یعبدون الجبت والطاغوت هغوی ګوره د شیطان او د بوتانو عبادت کوي. اوس بیا ابو سفیان دې ته وي د سجدې نه پس چې نحنو اهدا سبیلا ام محمد صلی الله علیه وسلم مونږ زیات په حق باندې یو پر راست باندې یو که نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سم لار دی. نو کعب بن اشرف وتوی دا یهودی ماذا یقول محمد نبی علیہ السلام سوی دا غصه عقیده ده. نو ابو سفیان وتوی یامرنا بعبادت الله وحده مونږ ته هغه صرف د الله جل شانه د وحدانیت درس راکړي او وینهانا عن عبادت غیر الله وعن عبادت الاوثان وینهانا عن الشرك امون د شرک نه د غیر الله د عبادت نه دینه منع کوي د بوتانو د عبادت او اوقع الفرقه او زمون په منځ کې جدایي راوستې ده دین را ټوکلې ټوکلې کړی دی ځکه چې ینها عن ترک دین آبائنا هغه موږ ته دا وایي چې یاره تاسو د خپل پلارانو چې کوم دین دی هغه پرېږدئ نو جدایي راوستې ده زموږ په منځ کې. او وایي وما دینکم دا خو د نبي علیه السلام قصه واورئ دغه یهودي د ابو سفیان نه اوس یې ورته وایي ستاسو څه دین دی ستاسو څه طریقې کار دی نو هغه ورته وایي نسق الحجیجه مونږ خو دلته په حرم شریف کې اوسېږو چې کوم حجیان راشي په هغې باندې اوبه څکو نسق الحجیجه مونږ دې خدمت کوو اوبه پې څکو او ونقرئ الضیوف او مونږ د مېلمنو خیال ساتو دلته او ونفک العانی او مونږ چې کوم غلامان یې هغه ازادو د غلامانو خیال ساتو د مېلمنو خیال ساتو د حجیانو خیال ساتو. نو دې کعب بن اشرف ورته وی انتم اهدا سبیلا تاسو په سمه لارې نبي علیہ السلام په سمه لار نه. الله جل شانه فرمای او دوی د کافر او مشرکانو په حق کې دا خبره کوي چیرې دی زیات په سم لار باندې د مسلمانانو نه اے پیغمبر ته د خلک هم شته سره شته دلته اوسېږي دا یهودیان. نه الم تر آیت نه ګورې الی الذین کسانو ته اوتو نصیبا من الکتاب چې هغې ته صحیح څه د کتاب ورکړی شوی یؤمنون بالجبت والطاغوت دی ایمان راوړي یعنی عبادت کوي بالجبت د هغې بوتانو والطاغوت د شیطان یعنی شیطان خبره مني نو عبادت ته بوتانو کوي. ویقولون للذین او دی وی للذین د هغې کسانو په حق کې کفرو چې کم کافران دي مشرکان دي سوی چې هؤلاء دا کم چې کافر دي دا ټول اهدا زیات مندون کی دی من الذین دا آئی کسانو نا آمنو چی ایمان راوڑے سبیلا لار دی زیات لار دی زیات سم لار منتلی دا اغی خلقوں نے چکم مومنان دی دی اهدا من الذین آمنو سبیلا دا پتہ لگی چی دی یہودیانو تا پتہ وچ نبی علیہ السلام پا حق باندری او صرف زد و عنادی کو ذکر لفظ دا سے استعمال کرے چی اهدا دا مشرکان زیات ہدایت والے دی زیات ہدایت دا نوی چی صرف ہدایت والے دا مشرکان دی بلکہ سوئی زیات ہدایت والے دی مطلب دارے چی مسلمانان تے لگ کم ہدایت والے دی کہ دسی ویلے وی چی ہدایت یافتہ خلق سوک تی مشرکان دی نو دے با مطلب داو چی مسلمانان ہدایت یافتہ نہیں دی خود دسی ہونے وی دسی ہوئی چی کافر زیاد ہدایت والے دی نو مطلب دے چی مسلمانان لگ کم ہدایت والے دی دا مسلمانانوں نے ہدایت نہ لرکاو پتہ ہوا تجیدی پا حق باندی. یؤمنون بالجبت والطاغوت جبت ستوي او طاغوت ستوي عام تفسیر خو مفسرین انداز ذکر کړي چې الجبت دا بوتانو ته وایي بوتانو او طاغوت دا شیطان ته وایي د شیطان نوم دی او بعض مفسرین فرمایي چې نه دا د کمو دوو یهودیانو چې دغه بوتانو ته سجده کړې وه دغه بوتانو نومونه و جبت او طاغوت دوه بوتانو هغې ته د دوو کسانو سجده وکړه او د هغې بوتانو یو نوم جبت او د بل طاغوت
بعض مفسرین حضرات فرمایي چې نه، دا الجبت دا هر فضول سیسته وي. الجبت فی الاصل الجبس، دا جبت دا لفظ دا اصل کې جبسو په سین سره، خو بیا دا سین د هغې د عربی قاعده د کم څیز له چې زیات زور ورکوي تاکید سره بیانوي، نو هغه یو هر په بل باندې بدل کی، نو هغه سین بدل کو په تا باندې، نو جبس نه جبت جوړ کو. او هغه الشیء الخسیس الخبیث الردی، هر خبیث او فضول سیسته وي. او طاغوت، الطاغوت من الطغیان وهو الاسراف فی المعصیه. او طاغوت چې دی دا طغیان نه راوته، طغیان لفظ نه، او دا په ګناه کې زیاتی ته وایي چې یو سړی په ګناه کې زیات والی کوي، ګناه کې هغې ته. دغه یو تفسیر و. بعضې مفسرینو دا ذکر کړي چې الجبت او طاغوت دا دغه دوه کسان یادوي کومو چې سجده کړې وه، ځکه چې هغه د مدینې منورې یهودیان د هغې دا مشران و، د دې خبره به یې منله، نو دا الجبت و طاغوت مطلب دا دی هغه یهودیان اعتماد په دې دوو کسانو باندې کوي چې دا غټ شیطانان دي، یو جبت او بل طاغوت. یا چا دا ذکر کړي چې الجبت هر هغه څیز ته وایي چې ما یعبد سوى الله عز وجل، هر یو څیز چې ما سوا د الله نه د هغې خلک عبادت کوي، بوتان شو، کاڼي شو، هر څیز شو، هغې ته جبت وایي، او طاغوت شیطان ته وایي. بعض مفسرین فرمایي چې الجبت الکاهن والطاغوت الساحر، چې دا جبت دا کاهن ته وایي. کاهن هغه چاته وایي چې د مشرکانو مشري کوي، هغې ته کاهن وایي. کاهن معبد د عبادتګاه چې کوم مشري، مونږ چې ته بامبړ وایو خو د هندوانو مال بامبړان خوري، هغه بامبړ چې ورته وایو هغه سیس د هندوانو مشر ته، د مشرکانو مشر ته وایي. او الطاغوت ساحر ته وایي، ساحر ته، جادوګر ته. خیر دا مختلف تفاسیر علماء کرامو کړي، مفسرین دا زه په کم طرف لاړم. خبر دا اسانه ده چې آیت نه ګورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې خلکو ته چې کتاب ورته ورکړی شوی دی، دی یؤمنون بالجبت والطاغوت، دی د غیر الله عبادت کوي چې دغې کسانو غیر الله ته سجده ولګوله د خپل اعتماد د پیدا کولو دپاره. ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، او دوی دا خبره کوي د کافرو په حق کې چې دا کافر دا زیات هدایت والی دي، په سمه لاره باندې دي د هغې خلکو نه کم چې مؤمنان دي. دا د هغې زمانې قصه ده چې غیر مسلمه د خوشه یوی مسلمان یوی غیر مسلمه، د مسلمانانو کې یا درېمګړی کسی منافق دی، مسلمانان ځان ته مسلمان وایي خو منافقي، یا یو درېمګړی کس داسي چې هغه د مسلمانانو کس نه منافق نه، یا چرته یهودي یا چرته عیسائی یا چرته بل غیر مسلم وي. یو طرف ته مسلمان دی، یو طرف ته دی مسلمان خلاف کافر دی، یا داسې ګمراه خلک دي چې دی مسلمانانو خلاف دي. نو په مسلمانانو کې څه غدارانی، یا په مسلمانانو کې څه منافقانی، یا په دی مسلمانانو نور دشمنانی، هغه د مسلمان خلاف ته دی کافر اعتماد په خپل ځان باندې پیدا کول غواړي، نو د مسلمان خلاف کې په مسلمانانو کې هم داسې شته. ډېر خلک دي په مسلمانانو کې هغه په زموږ په قسم قسم ادارو کې موجود دي چې هغه د یهودو د خوشحالولو دپاره، د عیسایانو د خوشحالولو دپاره، د هندوانو د خوشحالولو دپاره، د غیر مسلمه د خوشحالولو دپاره د مسلمان خلاف کارونه کوي. ډېر خلک دي، څوک د تعلیم په نوم باندې، څوک د تحقیق په نوم باندې، څوک د میډیکل په نوم باندې، د هغې په نوم باندې مسلمان خلاف چې کوم کارونه کوي، تاسو سوچ هم نشئ کولی دې خبرې. ډېر خلک به تاسو لیدلي چې هغه د یهودیانو سره ملاوي. یاد ساتئ، ګورئ زما دا خبره د سیاست نه بالاتر ده. سیاست په دې کې نه دی انوالو، سیاست طرف ته وانه اړوي.
یو عام خبره ته کوم، تاسو به پوه شئ چې زما مطلب څه دی. ډیر خلک د مسلمانانو مخکې زمانه کې تقریبا 2009 2010 خواوشا کې، او د هغې نه پس داسې یو کیس شروع شوی د اوسه پورې تقریبا 10 کالو شو چې څه خلک داسې وو چې هغوی وي چې مونږه په دې ملک تعلیم له ترقي ورکوو او مونږ ډیر زیات سوچ کوو چې مونږ نظام تعلیم د مسلمانانو ډیر زیات مضبوط کو، او لاړ د یهودیانو په غیږ کې کېناسته او چې سک د دې مسلمان او د دې ملک او د دې قوم خلاف هغسې وکړو. او دلته خبره سوه زمونږ چې کومې ادارې دي با اختیاره د هغې عقل هم پوندو له راغلی چې یو سړی تا ته وایي چې زه د دې ملک خیرخوا یم، نو هغه به خیرخوا وي. دې نه مخکې آیتونه مبارکه تاسو ذکر کړه، الم تر الی الذین، آیا تاسو نه ګورئ هغې خلکو ته یزکون انفسهم چې هغوی خپل ځان ډېر پاک حسابوي چې مونږ د دې قوم او د دې خلکو او د دې قرآن او د دې اسلام د دې خیرخوا یو. نو یو جینۍ راپاڅېدلې وه د سوات په علاقه کې، او د هغې یو پلار و، او هغې دا خبره کوله چې زه تعلیم له ترویج ورکوم. تاسو زما په هغه وختینۍ خبره صحیح پوه نه شوئ، نو اوس په خامخا زه صفا ویم. او هغه سړی د دې ملک او د دې قوم د ټولو نه غټ غدار و، د لاړو د یهودیانو په غېږ کې کېناستو، د پاکستان خلاف یې نارې شروع کړې. خو دومره عقل زموږ په ادارو کې نشته چې هغه دې خبرې ته سوچ کړي چې هر سړی وایي چې بس ما پوزه توره کړه زه لوار یم، پوزه راته څوک تورې بس تاسو وایي چې دا لوار دی، پټکی راته څوک په سر تړي تا وایي مولا دی. نو دا خو د تعلیم په نوم باندې د مسلمان خلاف کارو شو د یهودیانو د خوشحالۍ دپاره. د تعلیم په نوم باندې د یهودیانو د خوشحالۍ دپاره او د یهودیانو اعتماد په خپل ځان باندې پیدا کولو دپاره د دې ملک هم خلکو خلاف وکړو او د قرآن هم خلاف وکړو، د حدیث هم خلاف وکړو. نور مثالونه نه ورکوم. دا الله جل شانو فرمایي چې داسې په هره زمانه کې خلک راځي چې د یهودو د خوشحالۍ لپاره څه کوي، د مسلمان خلاف کار کوي. ولې چې د یهود اعتماد په ما پیدا شي، ځکه یهودیان د مسلمان د کمزورۍ دپاره چې مسلمان کمزوری شي، د مسلمان د راغورځولو دپاره حتی الوسع کوشش کوي، په کلونو کلونو ناس هغوی په یو حال کې او منصوبې جوړوي د مسلمان خلاف. دا خو د الله جل شانو لوی فضل و کرم دی چې اوس هم لا داسې خلک شته چې هغه د شپې دعا غواړي، اوس هم داسې خلک شته چې هغه په تهجدو کې خپلې اوښکې تویي، اوس هم داسې خلک شته چې هغه د قوم سره مخلص دي، اوس هم داسې خلک شته چې هغه د قرآن او د حدیث سره مخلص خلک دي، د اسلام سره مخلص خلک دي. الله جل شانو هغوی ته ګورو نو عزیز لږ خیال ساتي. نور کو وګوري او ډېر خلک په دې ملک کې هغه د ملک هم خلاف دي، هغه د اسلام هم خلاف دي، هغه د قرآن هم خلاف دي، هغه د قوم هم خلاف دي. نه غواړي چې دا ملک ته په دې مخ ته ځمکه باندې موجود دي او په ډېرو جامو کې دي، په ډېرو جامو. څوک په هغه لباس کې دي چې لیبرل لباس دی، څوک هغه لباس کې دي چې هغه دینی لباس دی، او په دې کې کار کوي بس د ملک هغه بنیادونه کمزوري کوي. کله په ملک کې د جهاد په نوم باندې، کله د پټکي په نوم باندې، کله د ګیري په نوم باندې جهاد کوي د مسلمان په ملک کې، د قوم خلاف کوي، د قوم له سزا ورکوي، د قوم له کوړې ورکوي، او څه وایي موږ اسلام نافظو. اسلام ستا ته دومره سړی شو په ملک کې تنفیذ اسلام کې، ته دومره سړی شو په یو ګوټ کې ناسې یو ټانګه خلک دي سره اسلام نافظو ما په دې ملک کې. ستا اسلام نافظولو ته ضرورت نشته. دا ملک مخکې نه اسلامي جمهوریت پاکستان د دې اکثر چې کوم اصول دي او د چې کوم قانون دی هغه اسلامي دی، اگر چې ځینې خبرې پکې داسې دي دین اسلام خلاف دي. خو من حیث القانون وګورې، اکثر حصه د قانون وګورې هغه اسلامي ده، هغه اسلامي ملک دی. ستا د اسلام راوستو هېڅ ضرورت نشته. دا داسې سړی چې ډېر د اسلام خبرې کوي، دا اکثر د دې ملک او د دې قوم دشمني، د دې ملک هم خلاف کوي، د قرآن هم خلاف کوي، د دین هم خلاف کوي. د هېڅ کار نه دی، صرف خپل مشن کې کامیابېدل غواړي. د کار دی د
اوښکې نه دي توی شوي د ملک دپاره او د قوم دپاره د اینه نه ده توی شوي د جسم نه دی زخمی شوی چېرته د ملک دپاره ځکه دی داسې خبرې کوي د مشرانو قربانۍ نه دي ورکړي د هغې خلکو نه تپوس وکړه چې په لکونو خلکو قربانۍ ورکړي د هغې د نسل نه تپوس وکړه چې د هغې په زړه کې څومره قدر دی د ملک او د قوم خو چې هغه خلک دي چې هغې وایي چې پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله خلکو خپلې وینې توی کړي داسې نه ده دا ملک هسې نه دی میلاو شوی او یو سړی راپاسي او زه شریعت نافظومه ای های که چا دې تپوس وکړو د قرآن د ترجمې نه د قرآن ترجمه به نه ورځي او په ملک اسلام نافظومه داسې ډېر خلک دي د یهودیت ته خوشحالۍ دپاره د غیر مسلمه د خوشحالولو دپاره د هر هغې اسلامي معاشرې هغه خلاف کوي او د هغې په مخالفت کې هیڅ کسر نه پرېږدي کومو کې چې د کومو نه چې لږ لږ توقعات شته چې یاره دا به څه انقلاب راولي په دې مخ ته ځمکه باندې نو دې آیت مبارکه کې الله جل شانو دغه سبق ښیي یهودیانو په هغه زمانه کې د غیر الله عبادت کو د یهود د مشرکانو د اعتماد د پیدا کولو دپاره یهودیانو بت ته سجده وکړه چې دې مشرکانو اعتماد پیدا شي مونږ باندې ځکه دوی خو مونږ ته وایي چې انتم اقربو الى محمد صلی الله علیه وسلم چې تاسو نبی علیه الصلاة والسلام ته نږدې او فلا نأمن مکرکم زمونږ ستاسو په منصوبه باندې هیڅ اعتماد نشته نو د هغې اعتماد د پیدا کولو دپاره هغې بالجبت والطاغوت ته سجده ولګوله هغې شیطان ته بت ته سجده ولګوله د اعتماد د پیدا کولو دپاره اوس الله جل شانو د دغې خلکو چې کم عقوبت دی دوی چې کم انجام دی د دې د زندګۍ چې کومه نتیجه ده که په دنیا کې ده که په آخرت کې وروسته ذکر کوي او د دغې سره سره دې آیت مبارکه کوم مقصد چې ما بیان کړو چې د دې زمانې هم څه خلک شته چې هغه د اعتماد پیدا کولو دپاره د مسلمان خلاف کوي د هغې سزا الله جل شانو ذکر کوي چې اولئک الذین لعنهم الله دغه خلک چې الله جل شانو د خپل رحمت نه لرې کړي او کم سړی چې الله جل شانو د خپل رحمت نه لرې کړي د ده مدد له بیا څوک نه ځي او چې څوک د ده مدد له ځي هغه هم د الله د رحمت نه لرې کېږي نو ومن یلعن الله الله جل شانو چې څوک د خپل رحمت نه لرې کړي فلن تجد له نصیرا د ده بیا څوک هم امداد نشي کولی څوک هم مددګار نه نه الله جل شانو داسې انسان چې د غیر مسلمه اعتماد هغه پیدا کوي په خپل ځان باندې د مسلمان خلاف دی هر کوشش ته تیاری الله جل شانو فرمایي دا لعنتي دی ښه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه